افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه لدې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وئ. یو ځل بیا ښه راغلاست. نن ویربونه وایو، پیالونه. ما یو څه پیالونه راخیستي دي، هغه مې په جملو کې استفاده کړي دي. په دې سره به هم ویربونه زده کړو، معنا به زده کړو، هم به جملې زده کړو. راځو شروع کوو. ویښتگی ویربن مهم لغاتونه. ویښتگی مهم ویربن لغاتونه. لومړی لغت، لومړی ویرب کومن. کومن معنا راتلل. kommt 2:30 هغه په 2:30 باندې راځي. werden کېدل. als Kind wollte ich Arzt werden کله چې زه ماشوم ما غوښتل چې ډاکټر شم. essen خوړل. ich esse eine Banane زه یوه کیله خورم. څلورم können کول. ich kann ein bisschen Deutsch sprechen زه کولی سم یو څه اندازه په الماني باندې خبرې وکړم. ein bisschen معنا یو څه اندازه، sprechen خبرې کول. پنځم ویرب sagen ویل. was hat Ali gesagt علي څه وویل؟ دا پوښتنه ده. شپږم ویرب trinken چکل. ich trinke kein Cola زه کولا نه چکم. اووم ویرب geben ورکول. ich gebe meinem Bruder das Handy زه مې دا موبایل ورور ته ورکوم. اتم gehen تلل. wir gehen am Morgen in die Schule مونږه سبا ته یا سهار ته مکتب ته ځو. die Schule مکتب. راځو ادامه ورکوو. نهم لغت یا نهم ویرب finden پیدا کول. ich habe mein Handy gefunden ما مې خپل موبایل پیدا که. wissen پوهېدل. weißt du wann Nasser kommt ته پوهېږې چې ناصر څه وخت راځي. یولسم ویرب stehen درېدل. ich stehe vor dem Kaffee زه د کافي مخې ته ولاړ یم. schreiben لیکل. ich schreibe einen E-Mail زه یو ایمیل لیکم. دیارلسم ویرب heißen heißen معنا یادېدل یا نومېدل. sie heißt فاطمه هغه فاطمه نومېږي. څوارلسم ویرب denken فکر کول. was denkst du ته څه فکر کوې. پنځلسم ویرب sehen لیدل. ich sehe مبشر jeden Tag زه مبشر هره ورځ وینم. دوستانو هغه د ویربونو برخه چې مهم ویربونه مې راخیستي او په جملو کې مې استفاده کړي وو. کوشش وکړئ زده کړئ. راځئ د لغاتونو په برخه ته. ورتر لغاتونه. دیر فلوور جاکټ دا کوم جاکټ چې لستوڼي لري د هغه ژمي جاکټ دی ته دیر فلوور وایي. mein Pullover ist gelb زما جاکټ زیړ ده. die Uhr ساعت د ډول ساعت څه وایي. die Uhr ساعت. das Uhr ist für ein Büro دا ساعت دی دفتر لپاره ده. بیرو دفتر. der Salat سلات. das ist ein Salat دا یو سلات ده. دا و د نن ورځې درس. تر بیا و بل درسه د الله په امان.